لیدونکو ته پیغام دی چې کوم حاصلات السلام علیکم ستړي مشه پامیر هنداري کې درموند لیدونکو جوړ په خیر زه سراج الدین پژوا کې زما سره بل همکار حنیف الله حقیار تاسو په ترانه چوپړ کې حاضرې کو نن غواړو چې په سفرود ولسوالۍ کې په نوي بڼه باندې تاسو ته پرنګ ریکارډ کو نو حقیار صاحب راځه سره د خپل پلان مهرباني نو حقیار صاحب زما څنګه راشي او د خپل پلان مطابق خبرې ودرته وکي خیر صاحب سلام مشنا الله اوف اوف نن د لاس په خدواړه سره مش لاس را خیر اوسې خیر اوسې جوړې کلاري ده نن لاس په خدواړه کاږي دي دا ولې دا لا وای مګو غرض مات ده مات خود ته مکه وکړه مات ده یاره مات ده لاس مات ده خیال حکر صاحب سلام مشه یو دقیقه صبر وکړه خیر اوسې ورجوړ په خیر دی خو ودرېږه هغه ودرېږم ته دا چپ طرف دې کنه لکه دا په خدای دې وېزان د خپل کې راشي خدا بوتل دې مرخصه ده او بل لازم تر لاس لاس مات ده تر هلیدونکو ته وړاندې کم اتر ورته لګوځه دا د یو طرحه ده د لیدونکو نه خبره خو زمونږ یوازینی هدف پکې دا دی که په حقیقت کې یو سړی راشي لاس ماتي یا لاس په ګریوان کې پروت دی که زما په شان دی چې خلکو ته بوتل خلاصوي کومک ورسره کوي که نه کوي موږ خو دا معلومو یوازینی هدف هم دا دی او دا خو جالب په دې دی کې جالبوالی چې بوتل خلاص کړه وتړه بار هر وخت د عمل ګورو آی شاباسې نو راځئ کتونکو سره پاتې خپرونه تر وروستۍ پورې تعقیب کړئ لیدونکو بیا هم سلامونه پتیوات کیو څوک ورته پتیوات او څوک ورته پتیح آباد وایي دلته راغلي وو بس کلیواله سیمه ده ځوانه سوار د خبرې اترې به وسرو السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ بخیر ډېره مننه لیدونکو ته ځان ورپېژنه ډېره مننه محمد اګل اتر یم د پتیوات سفود ولسوالۍ څنګه یې شکر ولا ژوند د تېرېږي ښه یو سره ته د پتیوات حاصلات څنګه دي ښه دي ولا اوس دا اوس حاصلات دي دا دا بوتل لږ خلاص کړه حاصلات دا بوتل خلاص کړه استاد تګې مو بس کوم لاس مې مات دی راځه اوس ته به اوس کوم وتړه به ته وروسته اسکم ها اتر صاحب دا راته وایي چې دا والا د کاني کارونه خوښېږي که نه ښار کې ژوند خوښېږي ولا دا پتیوات بازار دی چې هم د ښار د هم د کاني ده د کاني سیستم د ښه کنه حاصلات یې ونی په قشم صدا خلاص کړه استاد ورو دا خلاص دا ورسوک ته تاسو ملګری ده ورو ته کې لاس مې مات دی زور نه رسېږي د لاس مې شرط دی تا ته څه په زور یې په خلاص دا ونی څه ته نو غوسه کېږي چې شته خلاص مې خو بیا غل خاور وړه تاسو ما تاسو چې د ښار ژوند خوښېږي که نه د کلي ژوند خوښېږي کلي ژوند ښه لږ ارام وي که نه په کوم لاملون دي خوښېږي ښار کې ډېر شور ما خپل شور لګېږي که نه او د ښار ژوند داسې اطرافي ژوند ښه اطرافي ژوند تېر دا لږ وتړه استاده ودې څښلې ومې څښلې و دا والا بدې بدې ګورې اوس سړی خو پرېم دلته سړی مرکه روانه ده مرکه خو ما نیولې خو نه یې که نه نو زما صاحب لاس مات دی په یتیمانو باندې لګېده ودې څښلې اوبه ومې څښلې څښه ته ورور تاسو ما تاسو ته یادونه وکړه چې کلیوال ژوند که خارج تا چې وي کلیوال ژوند ښه دی علاملونه دې مو ښودل چې مطلب ارامتیا وي زما لاس اوف اوف یو رقم خو په کلیوال ژوند کې بیا مسله دا چې اسانتیاوې لږ کمې وي عموما اسانتیاوې اوس خو داسې ده چې مخکې اسانتیاوې ډېرې کمې دا بوتل خلاص کړه سهولتونه شته دی که نه قسم قسم سهولت ته دا وروره خو یو ځل مې درته ویل چې وچېکه هم دا وچېکه دا بو دې وچېکه موږ پرېږدل زهر دې وچې مرکه روانه ده وروره دا کمره ګوره غټه کمره ولاړه دلته خبرې کوو یو ورځ تاسو څه کار زه دا بوتل خلاصوم هم تړم یم زه خپل نه تړم نو خو دا خو تا مزدور نه دی که نه چې دا بار به تړی بنده که دا ما دا څوک دی راوستې دا پرېږده خپرونه ته هم پرېږده چې خپله خپرونه نو تړلی مې خبرې کوو ولا چې بیا در باندې خلاصوم بیا در باندې خلاصوم بیا در باندې خلاصوم نوم به غوسه کوم زه لاړ سړیه ځه ځان نه باندې څو نه رسیم بوتل باندې اوس خبرې بیا چې دی که نه درته وایي چې بیا خو پوهنتون دې لوستی که نه او شکر د پوهنتون مې لوستی الحمدلله مکتب کم ځای نه فارغ شوی وروره بوتل خلاص کړه دا بوتل خلاص کړه خطا سي مرکه کوي دا
کوم دی ونه ده څنګه لیونه ده ولې ونه ده ولکه خو زه درته چې دا بوتل خلاص نه کی دا بوتل کنه خبره نه پیږي قسم نه خدای لاس مس خراب ده کنه ډبولې می بوتل دا تاګه دی په منګرش خان وای دا څه شي په ما تاریخ خان په منګرش خان وای نو رښکن چې ما بوتل ته چې که تیار وره بوتل خلاص کا وزه ران دي ته مجده اوس په خبره نه پیږي موږ په خبره نه کته یاره تلاش تا کنه سړی پریم ته خدای خاطر وکړه چشته پریدا و د خبرونه تم پرې خبرونه د سړي سره وکړو تا غړه کمره لګیدل د خلک خبرې کوي ته موږ پرې دا کنه سړی اوس تا څه پتا خو نه خلاصوم دا نو بخښه دا کستا غي د پوی نه کده نه مونږ نه دی څوک دېسته که کوم ځان ته په چکر باندې ځای ځینډي والا ولا خصوص دا یو خپل ولایت د نګرار د کونړ نورستان تا به پکتیا کوم خوخي بوتل خلاص نورستان کا مې ډېر خوښیږي بوتل خلاص کا پکتیا سوا بوتل خلاص کا ټول ور ولایتونه مې خوښیږي کنه ولایتونه تیرې ور بین نورستان ولایت خوخي نورستان والله کله د بیوزله سره باندې سي جوړ د نورستان خو ولایت دی دلته بیوزله سره ولا لاس مات یله که زلار څه مړه په خبر لاس نه پېږي لاس مات ده کنه نو چې نش خلاصې به غوسی چي تکه اوس ته په خبر نه پېږي دا بوتل ته پتا خلاصوم ګوره د چا دا به زه پتا خلاصوم دا پتا خلاصوم چا سره خو وکړو نو تو سره یو ځل مرته ورور یو ځل مرته خلاص ک نیچ کی نه نو چې خکې نو زما په سره اوس ولي وی چې ها و دا زار و چې خو دې واته کا و چې کا زه په قلارس کوم څه نه ده و چې کا مونږ پرې د برنامه تم پرې دا سړی راغله د خبريال ما راغله د برنامه کو ګرمي ده کنه خبريال ګور ولا دا ولا دا شه دی ولسته قانون مخ ما دا وتړه ولا نور زه بیره نشته زلر دومره غوسه قسم په خدای نه ده چې لره کدا پیغام پرې دا څه شي کی دا مړه پرې دا سړی منګه په خبرو پرې هغه نه کړو تاسو لیوانه نه ده کنه اوس منګه دا ذهن می ګډ ورس خدا موږ خبرونه به خلاص کوو بند دا څه شي دا خپل خبرې کوو لیدونکو ته کوم پیغام ورکړو ولا پیغام پور ډیر پیغامونه د کوم یو بسړی وری کنه دا بوتل لیدونکو ته پیغام ده تر پرې ده زلا هذا كيف انا خير اوريك زغستل اكرم يا تكينا زه خير لیدونکو ته پیغام دی ومن اوريك لره ګمړه ځم خپاس به پیغام زنه ما ګناه خو نه ده ګناه خو دی تاسو لشخان په منګو سړیا زما ګناه خو نه خدا راغه وس ثوابي سړی او ما چې کړو هغه لیدونکو ته کوم پیغام وړاندې کوي مهرباني ولا لیدونکو خدا پیغام وړاندې کو نه تا دا بوتل څنګه خدا که دا بوتل څنګه خدا که دا راته وي بوتل څنګه خدا که تا ته ویم چې موږ خلک دیواله کا بوتل څنګه خدا که دغه پیغام کدا بوتل به اثر وسو بوتل څنګه خدا که تا ته دا ز پسې ورجک سم کدا تاسو خیر لري کی بوتل څنګه دا ز پیژنم دا سوق دي دا سړی نه بوتل څنګه خدا کو دې ضرورت ته ولا که خو ځکه درته مته خبره نه پېږي نه تا بوتل یو خو د څنګه لاس الله بوتل څنګه خدا که مالاس خوګ دا لاس دی اوس خوګ دی ته څه شي خوب ده ته اوس کله ونه خو سړی د نه بس لاس می خوب ده لاس دی ودروسته ته ګروانه لاس شو هغه توکلی می دسو کو توکلی نو اوس خو دس نه کیږي کنه ها ته پیغام واته څه پیغام دا د تعلیمونو کې وخت دا بوتل تا ولې ورځو ته شتوي ولا کلاړ څنګه ته دا پیغام نظم. ورزو بوتل ولې ورته الله پښاک ګریوان پښکې اوف بلا دی خير بس استګه ورور خير اتل باندې ونه کومه خير سلام هغه زموږ خپل ملګری دی حنیف هکر نومیږي تاسو سره فقط کار سو کې خو کیاري کا هني په چې کومه پرې مخ دا نه کو دا کټ د خبرونه کټ تاسو سلام معلومه ورو ټول دي سکه سیلا بخنت له ما بخنه مره عزیز تک عزت تخسر سړی لکه سیریس شو هو خيار مړ یار ته اوس ته اوس به ته نه موږ په دې خبرونه پوه شو د موږ څه خبرې کولې تر اخلاص کوم غلطه بس مړ کله کیږي لاس مات جوړ لنی والا بس ازه بخنه ډیر زیاتو بخنه ولا حول الا عائشہ اوس دا خبر چاوک دا خبره بیا کامیاب ده ډیره مننه خپه شه دی استاد اوس مو بخا کړ یار اسره کو بتا دا زموږ د ډایرکټر تر حادثه وګور دا مرکنه سره دا تاسو ملګری دی پاول نه بدی ویډیو دا مرکنه سره کو اجازه ته نس نو چاول نه مله به دینو غوسه نه کو دی زه پوهیدم چې غوسه نه کوي ډیر لیدونکو به هم خراره ستریم شه جوړ په خیر تاسو دغه شنی خونی ګوره چې الحمدلله د سخرود او پتیوات سیمو کې لګیدلې دي د کانان ته پکې
په اصطلاح یوه اسانتیا ده د یوه ګټې یوه زمینه ده بالکل وروره سره ولاړې خبرې اترې به وسره السلام علیکم وعلیکم السلام خیر علی او تاسو له هرکلی ور خیر اوسئ دا دې دپاره مونږ جوړ کړی دی چې بس اوس بادرنګ دی انشاءالله الرحمن او رومیان دي او فاصله ورته وایي هغه دغه دي مرچکي هغه دي بس دا درې دغه دي بس انشاءالله کوشش کوو چې دا انشاءالله الرحمن جوړ شي مننه خوشحاله اوسېږي وبخه لیدونکو ته ځان ور وپېژنه نوم دې څه دی نوم یې عزیز الله دی او ولسوالۍ زموږ سورود دی او پتیواد اوسېدونکی کلي دی زموږ عزیز الله جانه څنګه یې شکر الحمدلله خیر دغه ځمکې مې خپلې دي که په دیکانۍ کار کوئ دا دیقاني ده او زموږ د تره دی ترې دی او تره مې دی ډېر ښه ډېر ښه خوشحاله اوسېږي السلام علیکم وعلیکم السلام ښه ورته بوتل دا خلاص کړه دا اوس لاس مې مات دی 15 ورځې کېږي زما په خیال 15 ورځې او کېږي 15 دا د ورځې کوم پروژه وه دا استاد دا بوتل لګا خلاص کړه ته بس کوم لاس مې مات دی خبرې کوه دا غاغه څه دی کنه او ویډیو روان ده ښه ما یادونه وکړه د کوم موسسې پروژه وه ده دا یو شی ورته وایي والله الحمدلله دومره تګ ډرونټې نه رااله ما دلته انډیواله دا بوتل اچانک خلاصو بوتل سره دی خبره دا وتړه به ته کنه دلته چې دی په سخرود ولسوالۍ کې که نه هوا فکر کوم دومره یخه ده که نه تاسو که یادونه وکړئ چې دې کې به کوم حاصلات کرل کېږي دغه وخت هم درته هوا خو دومره یخه ده دومره یخه کنه اوف 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 ته خبر وکړه کنه خبر وکړه زه خبر نه کوم چې خبرونه ده هو کنه خمار ما خو زه بوته پاره ما ده دا مړه خبرونه ساده ساده لکه تا بادرنګ یادونه وکړه او بادرنګ دی فی الحال او رومیان دی او غټه شمله مرچکي دا زر بیا خلاص کو سره هغه ماشوم ته ورکړه هغه زور پنه رسی کنه ور نه رسېږي هغه مان تګړه دی لاس ما د 1000 ماخله کنه ګوره وزو می خیره کړی بیا ورګله فصل به نشین کیږي خله به د لاس مې ګوباچ لګ مخې ځم مخ خیر سه الله دې به دا بوتر ودان وړم ډیر مننه الحمدلله یو بل دریم درې شر درې په سر مخې ځي کنه درې سر د پاچا په برابر درې شر د پاچا اخ بلد سړی ګره یاره دا چې لاس ماتي که سړی سخت په عذابي ډېره مننه ستاسو کلیوال څه دي وستا غوندې ململ دی د اوس رالو په دې ساعت باندې رالو دې کیمرې ته نه ګوري کنه هو کنه څه پکې وځي خیر مننه خوشحاله اوسئ دلته چې د کوم موجات ښه کېږي په سخرود ولسوالۍ کې دا خزمکې دي او بس هر ترکاري پکې کېږي میوجات پکې کېږي لکه مالټه شو نیمبو شو ورته بوتل خلاص کړه تا دې بوتل ټوک په جوړ کړی یاره خلک دا سړی تیار روزګار اوس دا خلاص کړه ته ګیا زوزګار هم خبرې کوو کنه خو خبرې هم کوه وبو راکړه اوس خبر ټوله بوتل خیر اوسې خلک وایي اوبه په ناسته ثواب لري ما ته خبرې وکړئ تاسو خبرې وکړئ ښه وروره مننه خوشحاله اوسېږئ قربان په دې ساحه کې الوګان دا شین کېږي که نه کېږي او الوکان هم کېږي الوګان سټبریم کېږي سټبري او میوجات کوم حاصلات ولا بس عرب سبزیم کېږي او میوجات هم کېږي لکه تاسو د خپل خوشحاله کنه او شکر الحمدلله خوشاله خالي گزارم راو ټټ وته ټټ دې کنه جيب کې وانه چې ګوره دا بوتل وبلرم چې مننه خوشحاله اوسېږئ لیدونکو ته کوم پیغام ورکوئ بس پیغام دا دی چې مونږ پیغام خو داسې کار دی کنه دا بوتل خلاص کړو بس کنه سو درې خلاصې خو ته کې زه ګور د وړي ګرمي د انډیواله دا خبريال ما سونه خلا شوی دا ګورته هلمند منزل کړی بيخي نقلونه راغلم نقلونه هوا ګرمه ده کنه خو بس بیت وته ښه لیدونکو ته کوم پیغام ورکوئ مهرباني پیغام دا دی چې موسسې خوانه او امارات اسلامي نه جوړ دا اخري ځل خلاص کړه یو ځل بل خلاص کړه مکونه او دغه ورته تخمونه راځي کلیوال ما د پر لګوز غم خلاص دا بوتل ته کې دا خلاص کړه ما پر وز غم د پر تلس پر دا بوتل یو شنو ټوکی مو جوړه مړه چې لک دفعه موږ در باندې خلاصوم کول زی خلاصوم دا کوم خبر نشته نو تا خو دا بیا وتړو کنه کولو دی نه خو زما مرکه د پزور اوس خرابه زما که تاسو کلیوال ټوکی سره کې کار کول خراب کړ مون کار خو پاتې شو تاسو خوځګار مون د کار نو واسي دا بوتل دیواله سړي د مواله خیر اوسه مننه ژوندې اوسه
خالدونکو ته کوم پیغام ورکوي؟ پیغام مې درته وویل کنه یو ځل مې درته وویل کنه بس دی کنه پیغام دی او نو تا خو ما خو وانه اورېده پیغام نه لهجه خو نه کوو د په سر موږ خفه کړو هغه لازمان ته ورشئ او ښه مننه خوشحاله اوسې کور ودان دلته خو راشه که نه بس خفه نه شي ته ډېر خوشحالته به سړی ولا شي حوصله ناک یې دا زموږ خپل ملګری دی پوه شوې زه پوه شوم ورته باندې خیر خلاص نه دا خیار نومېږي خبر نشي بیا لږ شوخي دا ځینې خلک وي دغه بزګران ورنه بیخي حوصله نه لري که نه نو ما وایي چې ستاسو حوصله وګورو خو ماشاءالله ډېر ښکلی سړی او انسان ښکلا چې دی په څېره نه ده په لباس نه ده په اخلاقو ده کور د ودان مننه ژوندی اوسې خبر شوخي ولا کور ولا اخر کې وي چې یو لک د پیپ د بوتل خلاصې باندې کړ زی تا کوم ډیر من کور ودان ژوندی اوس بیا هم لیدونکو ښه راغلاست ستړي مشه جوړ په خیر ځوان سره ولاړ دی او سخرود ولسوالۍ کې دغه دی پیازو په تناوب وسه مرکه وکړو سخت د پیازو حاصلات څنګه دي سلام علیکم وعلیکم څنګه خیر جوړې ډېره مننه لیدونکو ته نوم ور واخلم جاوید احمد سخرو فتح آباد جاوید جان څنګه یې؟ څنګه خیر جوړې په خیر د پیازو حاصلات سږ کال څنګه دي؟ شکر دی ولې نه سره خدي خر ریټونو خرڅو خدي ماشاءالله تاسو خپله پیاز کرئ؟ نه ولا ما پیاز نه دی کړی ولې؟ لازم ازمکه نشه زموږ دې نشته ها تاسو خو دې ځای اوسېدونکي حتما پټي کوم مزدوري کوئ که نه؟ اواز په کوم مزري کومه څنګه دی د پټي حاصلات سږ کال څنګه وه؟ ولا خوا ښه وه؟ خوا صحیح ژوند در باندې څنګه تېرېږي؟ شکر دی ولا دا بوتل خو خلاص کړل مازدیګري ټیم د چیرته چکرو باندې ځي که نه ځي؟ ولا زه خو دې هغه ته زما دې غاړه سړک غاړه ته کینو بس مرګر سي بس انت سکینو ساده ساتي بوتل لګا خلاص کړ ته کې والله سمات دي خیر اوس ژوند چې دی هر رقم شیبونه تېرېږي که نه ستا چې دی کلیوال ژوند زیات خوښي چې له ژوند که نه ورور مې موبایل نه ګورې مې مرکه شروع کړه مرکه ده تاسو په غاړه کې اچولی نو خیر دی خو مات ده الله دې اجر درکړي تاسو مرکه مه خراب کوئ هدف مې دا و چېرته په چکر وځئ که نه ځئ دا په شکل خو نه زو ساده بس دې سړک غاړه ته کینو مرګر سره ولې په چکر نه ځئ چېرته دا په شکل خو نه کېږي نو دا کینو کار شو دا بوتل نشي لږ زره لاس مې وچو الله کې مربن نه اخی تاسو خپل خبره کوي ما څه خبره نه نیولې دلته زما مرکه چې دا دی ورونه دا کور ولا روژې ته لږ وخت پات دی او ان شاء الله روژې ته مدګین لري که نه او ان شاء الله مدګین خو ټولو ته الحمدلله لرو ولې نه خوشحالي ورته هغه څه چې په روژې کې مطلب روژې نه مخکې عملي نسواره چې کومه چرس وي هغو ته څه وایي هر چې هغه به ور نشي او چې نو بس کوشش وکړي د روژې ته لخوا پریدي او پریدي ځکه لخوا عمل بد شی دی عمل بس شي ورور مې څه مشکل لري ته دا ورته کې ګرمي ده مرد مخه مخ ولاړ نو خود نو خو سګي د خو زه پرېږده مړه دلته ورکړه مړه ما لاس کې میک دی خیر خدای به مې لاس ورو کې په قرآن چې بوکس ته افغانستان کوم ولسوالۍ ته خوښېږي سخرو د سالي ولې بس هغه دا چې دغه پښتون نه تدې کیږي دا خبر دا وته نو ما خو پرېږده مړه نخرې وکولای شي نخرې خو لاس ما ته ما لګې اوبه وڅکم نو دغه سړی بوتل خلاصوي او ښه روجانه هېوادوال له کوم پیغام ورکوي د ځوان په حیث باندې که پیغام خلاص څه شی دی؟ پیغام نشته خلاص او ته کې کوم ساده سړی به خدای شي پکې تا نه غواړم یاره د سره کار سړی دی ښه اختر کې به څنګه د ولادت چلته لاو شو بس زلو کابل مکل ته په چکر وخو له خیره کابل نه په چکر ځي کابل ته په چکر ځي کابل کې به څه کېلته بس چکر وخو هلته به کوم ځای ته ځي دا لګو کابل زلو خیره انده په چکر وخو وتړو خلاص کا وتړو خلاص دا شي شو یاره دا خبرونه خراب شمړه دا کټ کې یاره ها ډېر مننه خوشاله اوسئ چې موږ د خپل قیمتي وخت راکړ خیر کور ودان زنده باد نه غوسه ته دا بوتل ښکاره کړه خلاص کړه دا زموږ خپل ملګری دی حنیف الله یاره غوسه دی ونه کړه چې لږ غوسه کړه ماشاءالله حوصله کې دا خلک ډېر چټ دي میک مل ته مخفي کې غوس کنه بل ډېر خلک ډېر من نو
د پامیر هنداري قدرمن لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځ دغه پرنګ تاسو د خپل ګرځېدلې اوسېږي زه سراج الدین پژواک او زما درون همکار حنیف الله حقیار دا نوم زه نشم اخیستلی مې سخت دی نو دا څنګه شله روغ لاس دی خو ده خوږ لاس دی اوسه اوسه شو د یادې مو ته ملګرو ها نو ګډ لاسي پرورم تاسو ته ریکارډ کړه تر به پورې چې سراج الدین پژواک او حقیار ته تانه دا مننه بوتل خلاص کړ بیٹه وتاړه اوه دا بوتل ته خلاص کړ بیٹه وتاړه ټاټي وتاړه اس پلاس کې زور ټاټي کا کرنده ټاټي کا دا والله سي بهر جوړ شو ها خبرونه پاتې رسي تر به پورې خېچاري خو وخت د آباد افغانستان په هیله الله فمان